محمد بن واسع رحمه الله فرمایي وایي د کوم انسان چې زړه تور شي تور نو د هغه څلور علامې دي. یعنې د کوم انسان چې زړه خراب شي، زړه کې نقصان راشي، زړه یې خراب شي، زړه یې ګنده شي، نو د هغې څلور نشانې دي. یعنې دا څلور علامات چې په چا کې پیدا شولو د دې انسان دا زړه خراب شوی دی، زړه یې بدرنګه شوی دی، زړه یې سخت شوی دی. یو هغه فرمایي الذنب علی الذنب، د ګناه د پاسه ګناه کول. یعنې یو انسان دی هغه ګناه کوي او ورپسې بله ګناه کوي او هېڅ یېرې د الله نه نه کېږي، د یوې ګناه د پاسه بله کوي او د بلې د پاسه بله کوي. دا علامه چې په چا کې راغله د دې انسان دا زړه خراب شوی دی، ځکه کې د الله یېره نشته دی، بار بار ګناهونه کوي. دویم علامه هغه فرمایي وکثرة منافسة النساء وحدیثهن. دویمه نښې دا ده چې چا چې زړه خراب شوی او زړه تور شوی، د هغې دویم علامت دا دی چې دا انسان به پردو زنانو ته ډېر زیات ګوري او د هغې سره به خبرې کوي، دا به له مزه ورکوي. د زنانو سره د میل جول، د زنانو سره ناسته پاسته، هغې سره خبرې اترې کول د پردو زنانو سره، دا د زړه د خرابوالي او د زړه د تورېدو علامه ده. او دریمه علامه هغې وایي دا ده چې وملاحات الاحمق، د قمقلو خلکو ته ځان نږدې کول، قمقل او بېعقله خلک د هغې سره مجلس کول او د هغې سره ناسته کول او هغې ته ځان نږدې کول. او څلورم هغه فرمایي څلورم نښه د کوم چا چې زړه خراب شوی څلورم علامه یې دا ده ومجالسة للموتى، د مړو سره مجلسونه کول، د مړو سره ناسته کول. نو چا د دې عالم نه تپوس وکړو، د محمد بن واسع رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې د مړو سره څنګه مجلسونه کېږي؟ اخو مړي دي، نو هغه د مړو نه مراد څوک دي؟ ظالم بادشاهان، د ظالمانو بادشاهانو په مجلسونو کې ناسته کول او د هغې سره صحبت کول. او دارنګې د هغه مالداره خلکو سره ناسته کول، د مړو نه مراد هغه مالداره خلک دی چې هغې د دین هېڅ خیال نه ساتي، د دې خلکو سره ناسته کول. دا څلور نښې چې په چا کې پیدا شوې د دې انسان دا زړه تور شوی دی، زړه یې خراب شوی دی. اولنۍ نښه د ګناه د پاسه ګناه کول، دویمه نښه زنانو پردو زنانو سره خبرې کول او هغې ته نظر کول، او دریم د احمقانو او قمقلو خلکو سره ځان نږدې کول، او څلورم د ظالمانو بادشاهانو او دارنګې د هغه مالدارو خلکو سره صحبت او ملګرتیا کول چې هغوی د دین څه پروا نه ساتي. دا څلور علامې د هغه خلکو دي چې چا زړونه خراب شوي دي او زړه یې ګنده شوی دی او زړه یې تور شوی.